ښاغلی مفتي صاحب، موسی جان ورور د سعودي هیواد څخه پیغام پرېښی دی او پوښتنه یې کړې ده. پوښتنه په دې ډول وایي چې زه په سعودي کې یو غټ باربري موټر چلوم، نو کله ناکله د موټر ټیله خالي وي، زه لمونځ پر ادا کوم، نو آیا د موټر په ټیله کې لمونځ کول صحیح دي او که یا؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي چې لمونځ پر ټولو هر هغه شیانو باندې جائز دی چې په د سجدې په حالت کې د انسان تندی پر هغه شی باندې قرار ونیسي او هغه تندی پر دغه شی باندې جل نه خوري، لوړ او کښته نه پر کېږي، لکه چپرکټ، میز او داسې نور. لهذا د موټر ټیله چون کې دا تندی پر دې باندې قرار نیسي نو لمونځ پر کول هم جواز لري. رد المحتار جل اول صفحه 300 حاشیه تحتوی على مراقي الفلاح جل اول صفحه 211 فتاوی هندیه جل اول صفحه 70. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.